د کوټې او چمن په لوی لار د سرانان پر مقام د افغان کډوالو په کیمپ کې دغه د ښوونځي استادان او د کیمپ یو مخکښه دي د ښوونځي څخه غیر حاضر او د بندي پاتو کوچنیانو ښوونځي ته واپس راوستو د پاره کمپاین روان کړی دی او کوڅه په کوڅه او کور په کور ګرځي او د کوچنیانو د پلورونو څخه خواستونه کوي خپل کوچنیانو د زده کړو د پاره ښوونځي ته راولېږي. اوس موږ د خاصه پیغام متاد ورور چې د اکم الکان ټول راوسته معلم ستا هم سبق ستا نه پروژه کې ستا نه بلسته نه پرسته. په سرانان افغان کډوالو په نوي کیمپ کې د کډوالو بچانو د پاره د سهار په وخت د تعلیمي زده کړو او د ماښام په وخت د هنري زده کړو زمينه برابر ده. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو مخکښ عبدالظاهر پښتون چې هم دغه کیمپ اوسیدونکي دی وایي چې دوی هڅې دي چې د کډوالو بچي د تعلیم په زیور اراسته کړي چې په مستقبل کې دغه تعلیم په ښه ورسي. در هر پلار او ورور او کورنۍ پرې دا میسج رسو چې زموږ هغه ماشومان هغه زده کوونکي چې دوی د اول کلاس تر 12 ټولګي پورې په ښوونځي کې په خپل کلاسو کې شامل وي مګر ښوونځي ته نه راځي وجه چې د مختلفې باندې کې مختلفې وجې دي چې استاد نشته یا سبق نشته یا فرضاً روژه ده یا پلانې دي یا پستانې دي خو موږ برعکس د دې ځو خپل ولس ته دا میسج ورکوو چې زموږ ستاسې د نجات لار چې ده هغه یوازې ښوونځي د زده کړه د تعلیم دی. د مختلفو غیر دولتي ادارو لخوا په دغه د کډوالو په کیمپ کې په ښوونځي کې زده کړې ترلاسه کوونکي کوچنیانو د پاره کتابونه او د بستي ورکولو زمینه برابر ده چې په سم لاسي ډول ښوونځي ته راتلونکي کوچنیانو کې بیشل کیږي. د کیمپ د غازی امان الله خان په نامه د لیسې یو استاد مزمل خان وای چې د افغان کډوالو بچی د ښوونځي څخه غیر حاضر وي هغه خپل کورنۍ ستونزې لري. موږ دا کمپاین د لومړی د هر شاګرد کوم زده کوونکي پلار والدین هر کور په کور ګرځو ترڅو د زده کوونکو هغه کم د غیر حاضرۍ کم خنډونه چې دي هغه باید حل کو او د والدین سره موږ لیدنه کوو او وروسته موږ د هر زده کوونکي په اړه کم معلومات ترلاسه کوو چې آیا د زده کوونکي په کم کارونه اخته چې ښوونځي ته نه راځي او د والدین څخه هم د هغو د مشکلاتو په اړه پوښتنې کوو. په ټوله پاکستان کې 1.4 میلیون افغان کډوال پیوار کارت لري او 8 لک بیا ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارتونه لري چې په پاکستان کې رجسټر دي. په بلوچستان ایالت کې لاس د کډوالو کیمپونه بیا د یونیسیار سره رسمي دي چې په دغه کیمپونو کې شپږ تعلیمي ادارو کې شاوخوا 10,000 زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي چې په دغه کې یوازینی سرانان کډوالو کیمپ دی چې دغه د الکوانو او د انجونو بیل عالی لیسې لري او شاوخوا 1000 زده کوونکي دلته زده کړې ترلاسه کوي. خو دغه د عالی لیسې یعنی د های سکول څخه فارغ شوي زده کوونکي دغه ګیله کوي چې دوی لپاره د اعلی تعلیم د زده کړو زمینه دي هم په دغه کیمپ کې برابر کړل شي. نعمت الله سرحدي وی ډیوا ټي وي چمن.